د رومیانو په نوم خط 9 باب. رښتیا وایم ځکه چې زه په مسیح پورې تعلق لرم دروغ نه وایم، او زما خپل ضمیر د روح القدس په وسیله زما ګواه دی چې زما د قومي خپلوانو د خاطره زما په زړه کې ډیر غم او نه ختمېدونکی درد دی، ځکه چې زما خوښه ده چې زه د خپلو وروڼو د خاطره چې زما قومي خپلوان دي لعنتي شم، او د دوی دپاره دی زه د مسیح نه جدا شم. هغوی اسرائیلیان دي، هغوی د خدای بچي بلل شوي دي، او د جلال حقدار او د وادي او شریعت او عبادت او لوزونه ټول د هغوی دي. د قوم بزرگان د هغوی دي، او د هغوی نه په انساني طور مسیح هم پیدا شوی دی چې خدای دی او له ټولو نه اوچت دی او تل تر تله د ثنا لایق دی. آمین. دا ناممکنه ده چې د خدای کلام غلط ثابت شوی وي، ځکه چې د یعقوب ټول اولاد غوره اسرائیلیان نه دي، او نه د ابراهیم ټول اولاد د خدای بچی دي. خو لکه چې صحیفې وایي چې د اسحاق په نسل کې به ستا اولاد پیدا کیږي. مطلب دا چې هغوی چې د جسم په مطابق وزېږېدل هغوی د خدای زامن نه دي، بلکې د خدای د وعدې په مطابق زېږېدلي د ابراهیم اولاد بللی شي. ځکه چې وعده داسې وه چې په مقرر وخت به زه راځم او سارا به یو زوی راوړي. خو خبره تر دې نه ده، ځکه چې د ربقا د 2 زامنو یو پلارو، یعنی زمونږ نیکه اسحاق. نو ربقې ته د هغوی د زېږېدو نه آګاهو وویل شول چې په هغه وخت کې چې هغوی لا هیڅ ښه یا بد نه کړی، خو بیا هم د دې دپاره چې د خدای هغه ټاکلي مقصد ترسره شي کوم چې د عمل په وسیله نه دی بلکې د خدای په بلنه. نو هغې ته ویل شوي وو چې مشر به د کشر خادم وي، او دا په صحیفو کې لیکلي دي چې یعقوب سره مې مینه وکړله او عیسو سره کینه. نو په دې باب کې موږ څه ووایو؟ آیا خدای بې انصافه دی څه؟ هېڅکله نه. لکه چې هغه موسی ته وویل چې په چا چې زه رحم کوم په هغه به یې کوم، او په چا چې زه ترس کوم په هغه به یې کوم. نو دا بیا په خوښونکي یا کوونکي پورې نه ده، بلکې د خدای په رحم باندې ده. لکه چې صحیفه فرعون ته وایي چې ما ته د دې مقصد دپاره پیدا کړی چې په تا خپل قدرت ښکاره کړم او چې زما نوم په ټوله دنیا کې ښکاره شي. دغه شان هغه د خپلې رضا په مطابق په چا رحم کوي او بعد سختوي هم. نو ته به ما ته وایي چې بیا خدای سړی ولې ملامتوي، ځکه چې د هغه د مرضۍ مخالفت څوک کولی شي؟ ای صاحبه، ته څوک یې چې خدای ته به واپس جواب ورکوي؟ آیا یو لوښي کولال ته دا ویلی شي چې تا زه په دې رنګ ولې ساس کړلم؟ بېشکه کولال چې د خټې سره څه کول غواړي هغه کولی شي. آیا هغه د مرضۍ خاوند نه دی چې دغه خاورې نه 2 لوښي جوړ کړي، یو د خاص استعمال لپاره او بل د عام استعمال لپاره؟ خو څه خبره ده که د خدای مرضي وه چې خپل غضب وښایي او خپل طاقت څرګند کړي، نو ځکه یې د غضب هغه لوښو سره ډېر صبر وکړو چې د روکېدو دپاره تیار شوي وو، لپاره د دې چې د خپل لویه دولت د رحم په لوښو څرګند کړي، کوم یې چې اول د لویه دپاره ساس کړي وو. هغه موږ یو چې هغه نه یوازې د یهودیانو نه خو هم یې د غیر یهودیانو نه رابللی یو. لکه چې د هوشع په کتاب کې لیکلي دي چې څوک چې زما امت نو هغوی ته به خپل امت ووایم، او کوم قام چې محبوب نو هغه ته به خپل محبوب ووایم. ځکه چې په کوم ځای کې چې هغوی ته دا ویلی شي چې تاسو زما امت نه یې، هغوی ته به د رب الحج زامن وویلی شي. خو اشعیا دا خبره د بني اسرائیلو په حق کې په چغو وایي چې سره د دې چې بني اسرائیل به د سمندر د شګو په شان بشمیره وي، خو لږ به خلاصون عمومي، ځکه چې د رب په ځمکه عدالت په لنډ او اخر وي. لکه چې عیسایا وړاندې هم ویلي وو چې که رب العساکر موږ ته زموږ د نسل نه څه باقي نه وي پرېښې، نو موږ به د سدوم د ښار په شان شوي وو او د عموره د ښار په حساب به راغلی وو. نو بیا موږ څه ووایو چې غیر یهودي قومونه چې د خدای سره د صادق کېدلو کوشش یې ونه کړو، نو هغوی د ایمان په وسیله صادق کړل. خو بل پلو چې بني اسرائیلو چې د شریعت په وسیله د خدای سره د صادق کېدلو کوشش وکړو، نو هغوی کامیاب نه شول. داسې ولې شول؟ د دې وجه دا وه چې د هغوی کوشش د ایمان په وسیله نه بلکې په عمل وو. هغوی په کاڼي تیندکو خوړلو، لکه چې صحیفې وایي چې ګورئ زه دلته په صیون کې د تیندک یو کاڼی او د غرزولو دپاره یو ګټ ږدم، خو څوک چې په هغه ایمان لري
هغه به شرمولی نشي.